ته یې هیڅکله داسې مه وایه چې تجارت مې سست روان دی، اقتصادي حالت مې چندان جوړ نه دی. دا ډول خبرې دې په درد نه دوا کېږي، بلکې داسې خبرې دې نور هم مفلسوي. په ایماندارۍ سره داسې ووایه: زه نیکمرغه یم، زه کامیاب یم، زه د خدای جل جلاله له نعمتونو برخمن یم. په دې وروستیو کې مې له یو ځوان څخه وپوښتل چې په ښوونځي کې مو درسونه څنګه روان دي. هغه راته وویل: زه ښه روان یم او په 3مه درجه کې یم. کله چې همدا ځوان په ابتدایه ښوونځي کې و، د هغې یو استاد ورته ویلي و چې ته 3م نمره یې. هغه همدا خبره درک کړه او داسې یې منلې وه چې خپل امید ته رسېدلی دی. ما هغه ته وویل: تر څو چې ته همدا خبره کوې چې زه 3م نمره یم، نو تر آخره به په همدې درجه کې پاتې یې. ته هیڅکله لومړۍ درجه نشي ترلاسه کولی. که د ښوونځي په فعالیت کې 3م نمره یې او ځان تغییر نه کړې، نو ته به په کور، خوراک او لوبو کې هم 3م نمره یې. خپل زه یم تغییر کړه. زه ځیرک یم، زه تکړه زده کوونکی یم، زه هوښیار یم، زه نیکمرغه یم، په عالي درجه کې یم. مثبت فکر لرونکی اوسه. خلک همیشه ستا منفي نقطو پسې ګرځي. درته به وایي ته ځیرک نه یې، ته د کمال خاوند نه یې، ته زړه راښکونکی نه یې. په دغه دروغو پسې مه ګرځه. ته هغه نه یې چې خلک یې درته وایي، بلکې ته هغه یې چې خدای جل جلاله درته ویلي دي. ته یې. خلک به تا له خپله نظره غورځوي او درته به وایي چې ته هیڅکله کامیابي نشي ترلاسه کولی. نو دا ډول خبرې په خپل یو غوږ اوره او په بل غوږ یې وباسه. د خلکو خبرې ستا منزل نشي جوړېدلی، بلکې ستا منزل جوړونکی یوازې ستا خپل رب دی. او خدای جل جلاله تل هغو خلکو سره وي چې هغوی د تغییر غوښتونکي وي، حرکت کوونکي وي. نو وایه چې زه هغه څوک نه یم چې خلک راته وایي، بلکې زه هغه څوک یم چې زما رب راته ویلي دي چې ته یې. زه په سیالۍ کې وروسته نه یم، زه له ټولو مخکې یم. زه پور اخیستونکی نه یم، زه پور ورکوونکی یم. زه بدقسمته نه یم، بلکې زه نیکمرغه یم. لکه څنګه چې دې ځوان سره شوي وو، شاید تاسو سره هم شوي وي یا شاید وشي. نو له نن نه وروسته ځان ته بدلون ورکړه. ځینې خلک شاید تا ونه مني، خو داسې خلکو ته هیڅ اهمیت مه ورکوه، ځکه چې خدای جل جلاله ته ځانګړی پیدا کړی یې. زموږ خبرې باید دا ډول وي: زه خدای جل جلاله په خپلو قدرتونو خلق کړی یم، زه د هغې په تایید پیدا شوی یم، زه د خپل رب بنده یم، هغه ما خوښوي. کله چې ته دا ډول خبرې کوې، نو ټول هغه جوهر چې ستا رب ستا په بدن کې اچولی دی په غوړېدو شي. خپل زه یم تغییر کړه. ته ځانګړي مهارتونه لرې چې تر اوسه دې ورته خپله هم پام نه دی شوی. ته په خپل وجود کې یوه خزانه لرې. د پوهې او استعداد لویه چینه ستا په وجود کې شته، او منفي الفاظ لکه د شګو په څیر دي. پام کوه منفي خیالات ستا د ذهن چینه وچه نه کړي. ستا منفي خیالات تا له سیالیو وروسته پاتې کولی شي. دښمنان دې هیڅکله نه غواړي چې ته خپل منزل ته ورسیږې. داسې قوتونه شته چې په دوامداره توګه تا تهدیدوي. نامناسبه او منفي الفاظ درته په ذهن کې اچوي. که غواړې چې رښتیا هم بدلون وکړې، نو له منفي ذهنیت سره مبارزه وکړه.
دا فکرونه دې له ذهنه وباسه چې زه ناتوانه یم یا زه بدقسمته یم. ناکامیو ته بلنه مه ورکوه، ګینې شونې ده چې ناکامه بشې. مخکې له دې چې نړۍ ته راشې نو خدای جل جلاله ته پر قدرت وزېږولې. ته هیڅ کمبود نه لرې. خدای جل جلاله له وړاندې پر تا د تایید مهر لګولی، او که چیرې ته وپوهیږې چې زما رب زما سره دی نو ته کامیابېدی شې. ما یو شخص پیژنده، هغه ته خپل استاد ویلي و چې ته لایقه نه یې، کاري استعداد نه لرې، همیشه لټ او کار په درست ډول نشي سرته رسولی، نو ته باید د یوې عادي وظیفې په لټه کې اوسې. زه دلته د ښوونکي خبره تاییدوم، مګر هغه په دې نه پوهېده چې د دغه ځوان په درون کې یو ډول خاص مهارتونه شته، هغه مهارتونه چې خدای جل جلاله ور په برخه کړي دي. خو دغه هلک له ځان سره فقط همدا ویل چې زه سمارټ یعنی هوښیار نه یم. دا خبره یې ځکه کوله چې د ښوونکي د منفي تاثیراتو لاندې راغلی و. هغه په حقیقت کې منفي صفاتو ته بلنه ورکوله او همداسې وشول. وروسته له فراغته هغه په یوه فابریکه کې کار پیل کړ او کلونه یې په یوه عادي بست باندې کار کوه. یوه ورځ یاده فابریکه د یو لړ ستونزو له امله بنده شوه. هغه بل ښار ته ولاړ او هلته یې یوې بلې فابریکې ته خپل اسناد وړاندې کړل. یادې فابریکې یوه پالیسي لرله، مخکې له دې چې یو مامور په کار وګماري باید لومړی یو ذهني ازموینه IQ ټیسټ ورکړي. هغه په یاده ازموینه کې په عالي درجه کامیاب شو. کومې نمرې چې د ترلاسه کړې د یادې فابریکې په 4شپېته کلن تاریخ کې کوم کارمند نه وي ترلاسه کړې. دی وتوانېده چې دغه فابریکه په لنډ وخت کې ډیره مخکې یوسي. اوس یاد مامور ډیر نیکمرغه دی. دغه لوی بدلون چې د نوموړي په ژوند کې راغی تر شایې مثبت زیم و. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه. همیشه هغه څه کوه چې ستا رب ستا لپاره انتخاب کړي دي. یوازې هغه لار تعقیبوه چې خدای جل جلاله یې درته ښایي. ته ګټونکی یې. جوسا او کالب. د مقدس کتاب په 14 نمبر کې راغلی چې موسی علیه السلام 12 کسان یو ځای ته د جاسوسانو په ډول واستول. وروسته له 14 ورځو له هغوی څخه 10 کسان بیرته موسی علیه السلام ته راغلل او ویې ویل: موسی علیه السلام، موږ کوم چانس نه لرو. هغه ښار دفاعي خندقونه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم لوړ ده. کله چې موږ خپل ځانونه له هغوی سره مقایسه کړل نو موږ د هغوی په مقابل کې لکه د ملخانو غوندې وو. دلته د دوی زه یم تذیر شئ. زه کمزوری یم. زه بې اهمیته یم. زه تهدید شوی یم. زه ډارن یم. څه پېښ شول؟ ویره، خوف، بېهمتي او بېزړه‌توب د دوی ورونه ور وټکول. هغه 2 کسان نور، جوسا او کالب چې هم د جاسوسۍ لپاره لیږل شوي وو، له یو عجیب راپور سره راوګرځېدل. هغوی وویل: هو موسی علیه السلام، د هغوی تعداد زموږ په پرتله زیات دی، مګر موږ پوهیږو چې زموږ خدای جل جلاله د هغوی له ټول لښکر نه زیات قوت لري. موږ ته اجازه راکړه چې هغه ښار ونیسو. د دوی زیم بالکل برعکس و. زه قوي یم. زه پوره یم. زه باوري یم. زه فاتح یم. د تعجب خبره ده هغه منفي راپور چې 10 جاسوسانو راوړی و په ټول ښار کې داسې خپور شو لکه د ځنګل اور. کم او زیات 2 میلیونه خلک وډار شول، تهدید شول.
خو هیچا هم د جوسا او کالب راپور ته رایه ورنکړه. دلته ما دا زده کړل چې منفي راپور له مثبت راپور څخه ژر خپریږي. دا په یاد ولرئ چې د غلط راپور جرړې په ځمکه ښخې نشي، کنه بیا به دغه کمزوري ریښې په لویو ونو بدلې شوې وي. د دغو ریښو له منځه وړل به بیا ناشوني شوي وي. بني اسرائیل د منفي راپور د فشار لاندې راغلل او په ویره کې شول. له موسی علیه السلام او هارون نه یې شکایت وکړ او ویې ویل: تاسو زموږ په سرونو سوداګري کوئ، موږ به ووژل شو، زموږ ښځې او ماشومان به لوټ شي. په دغه وخت کې خدای جل جلاله یو لوی پیغام راولېږه. هغه د انجیل په 14 نمبر کې وایي: زه به تاسو سره هماغه څه وکړم څنګه چې تاسو وویل. تاسو وویل چې موږ به په وحشت کې مړه شو. هو، تاسو به په وحشت کې ووژل شئ. زه هماغه کوم څنګه چې تاسو وایئ. هیڅکله داسې مه وایئ چې زه کمزوری یم، زه تهدید شوی یم، زه بې اهمیته یم، بلکې د دې پر ځای دا کلمات په خوله راوړئ چې زه نیکمرغه یم، زه خوشحاله یم، زه کامیاب یم، زه فاتح یم، زه هوښیار یم، زه نوښتګر یم، زه مبتکر یم، زه ګټونکی یم، زه ځیرک یم، زه صحتمند یم، زه منظم یم، زه پر انرژي یم، زه مثبت یم، زه هیله‌مند یم، زه قوي یم، زه باجرأته یم، زه ښکلی یم، زه زړه راښکونکی یم، زه ارزښتمند یم، زه آزاد یم، زه بښونکی یم، زه زغمونکی یم، زه منونکی یم، زه تایید شوی یم، زه چمتو یم، زه هڅه کوونکی یم، زه تصمیم نیونکی یم، زه نابغه یم، زه د خدای جل جلاله بنده یم، زه مینه ناک یم. دغه زه یم همیشه استعمالوئ او اجازه ورکړئ تر څو مو په روح کې ځای ونیسي او خپل ځانونه تشویق کړئ. دا ټول شاید د اوس لپاره ریښتوني ونه اوسي، مګر کله چې دوامداره له ځان سره تکرار شي، دا به یو وخت عملي بڼه ونیسي. یا مثبت اوسه یا هم خاموش کښېنه. ستا موقف ستا د تیر فکر نتیجه ده او الفاظ لکه د غنمو په څیر دي. کوم لفظونه چې ته کاروې ستا د ژوند برخه ګرځي. هغه الفاظ چې ته د ځان لپاره په دوامداره توګه استعمالوې په راتلونکي کې به همغسې شي. که ته یې منې یا نه، خو ستا د ژوند برخه ګرځي او هغه څه به کېږي چې تاسو یې په اړه فکر کړی و. دا ډیره با ارزښته خبره وي کله چې ته ووایې: زه نیکمرغه یم، زه قوي یم، زه به خپلو خوبونو ته ورسیږم، زه به له تیارو نه رڼا ته شم. دا لفظونه نه یوازې چې مثبت دي، په حقیقت کې ته د کامیابۍ پیشګویي کوې. ته د یو نوي پړاو پیشګویي کوې. ستا ژوند ستا په فکر جوړیږي، مګر زیات خلک د خپل ژوند په اړه زړه ماتوونکې خبرې کوي او ځان ناکامۍ ته غورځوي، لکه: ما په ژوند کې هیڅ ونه کړل، زه به د تیر په څیر نشم، سوداګري مې کمزوري روانه ده، زه شاید ماتې وخورم، خو زه دلته د خبرو تل ته ننوتی شم. دلته دوی خواشینۍ، ناکامۍ، کمزورۍ ته بلنه ورکوي. یو متل دی چې وایي: څه چې کرې هغه به رېبې. نو نن زما نصیحت تاسو ته دا دی چې په خپل فکر کې سالم تخمونه وکرئ تر څو ژوند مو ښکلی رازرغون شي. که غواړئ مڼه لاسته راوړئ،
نو د مڼو ونې وکرئ. که غواړئ نارنج لاسته راوړئ نو د نارنج ونې کېنوئ. ته به په راتلونکي کې هغه څه ورېبې کوم چې تا نن کرلي دي. ته هیڅکله د منفي خبرو مثبت فکر نشي ترلاسه کولی او هیڅکله نشي کولی ژوند په منفي خبرو هغه شان جوړ کړې چې ستاسو خوښ وي. که بې همته خوله ولرې بې همته ژوند به دې په نصیب شي. یوه ورځ مور راته وویل یو څو روپۍ پور راکه. هغه ورځ که څه هم ما سره پیسې وې خو بهانه مې وکړه او ومې ویل چې زه مفلس یم. که څه هم زما جیب ډک و خو داسې خالی شو چې هیڅ پرې پوه شوی نه یم ځکه هغه ورځ ما منفي زیم استعمال کړی و. هر مثبت زیم ته ښه راغلاست ووایئ. سپیرې خبرې به مو سپیره کړي.